السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې خوښ او خوشحاله وئ. ټکنیکل درمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بیا هم د تل په څېر ځینو دوستانو منه په کمنټو کې د یو پوښتنه کړې وه. هغه پوښتنه دا وه چې څنګه کولی شو موږ فیسبوک کې انلاین یو، ولې دغه انلاین پټ کړو. یعنې په عموم کې چاته داسې ونه ښکارل شي چې موږ په فیسبوک کې انلاین یو، تر څو دوی ونه پوهېږي چې دا کس انلاین ده او ځینې مزاحمت ونه کړي. ځینې دوستان دي چې د فالتو خبرو لپاره هم ځینو ته میسیجونه کوي یا خلک په تنګوي، ولې که چېرې یو څوک بند وي بیا ډېر غرض نه په وهي. نو راځئ دا طریقه هم درته ښیم دوستانو. راځو فیسبوک ته. دوستانو زه لایټ فیسبوک ځکه استعمالوم چې دا لږ تیز کار کوي. څه هم په افغانستان کې نیټ لږ کمزوری ده، ولې تاسو موږ سره ګزاره کوئ په دغه باندې او ویډیو انشاءالله په پوره دقت سره درته جوړوم او صحیح معلومات به تاسو ته درکوم کېږي. نو راځو لایټ فیسبوک راخلاصو. کله مو چې لایټ فیسبوک خلاص کړو تاسو به راشئ دغه درې علامې چې وینئ خپل د پروفایل اپشنو ته. دلته ستاسو آی ډي څنګه کېږي، سیټینګ کېږي. تاسو آی ډي چې څنګه غواړئ هغه جوړېږي. نو راځو سیټینګ باندې کلیک کوو. سیټینګ مو کله چې خلاص کړو دا سر ده دوستانو. ځینې اپشنې دي چې دا باندې هر یو خپله دنده سرته رسوي، خو تاسو به کته راسئ او دلته یو اپشن ده چې نوم یې اکټیو سټیټس. دغه اپشن به تاسو خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړل دوستانو اسانه طریقه ده، هر څوک یې کولی شي. نو دلته به دا شنه علامه ووهئ او دا به ټرن آف کوي. کله مو چې آف کړل نو ستاسو فیسبوک انلاین به اوس نه ښکاري، بلکې ستاسو آی ډي به داسې ښکاري چې دا بالکل غیر فعال ده، یعنې دی فیسبوک ته نه دی راننوتلی. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او همدارنګه که غواړئ چې نور خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. څنګه د بیل آیکن هم وښوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ولېږي. که کومه غوښتنه پیشنهاد بیا هم د څه په هکله پوښتنه وي، هغه که د همدې فیسبوک کې کوم مشکل سره مخامخ شوي یئ او یا مو هم یوټیوب کې کوم مشکل وي یا یوټیوب چینل جوړول غواړئ نو حتما موږ ته په انلاین انټرنیټ زده کړه کې میسیج وکړئ. که چیرې تاسو میسیج وکړئ د هغه لپاره موږ درته ویډیو جوړوو او تاسو به پوهوو. دا وه د نن ورځې ویډیو. له ملتیا مو مننه.